د کابل ښار په زړه کې د شهرینو سیمه لا هم د دودیزو هنرونو یو مهم مرکز بلل کیږي. هغه ځای چې قیمتي ډبرې د هنرمندانو په لاسونو کې په ښکلو او ارزښتمنو زیوراتو بدلیږي. دا هنر چې له پخوا راهیسې د افغان کلتور یوه برخه پاتې شوې، نن هم له یوه نسل څخه بل نسل ته په همغه مینه او مهارت لیږدول کیږي. په همدې سیمه کې محمد ریاض اخوندزاده د جواهرو او قیمتي ډبرو یو تجربه کار زرګر دی چې له تیرو 14 کلونو راهیسې په خپله کارخونه کې فعالیت کوي. هغه وایي دا کسب ورته له خپل پلار څخه په میراث ورپاتې شوی او هڅه کوي دا دودیز هنر ژوندی وساتي. د هغه په کارخونه کې له قیمتي ډبرو بېلابېل زیورات لکه ګوتمۍ، لاکتونه او لاسبندونه جوړیږي چې د دودیز هنر او عصري ډیزاین یو ښکلی ترکیب بلل کیږي. ما حدود 13 سال میشه که در این کسب هستم، چون این کسب پدری است. خب این سنگا که از داخل وطن خود ما شما زیادتر است، چون که مثلا زمرد است، یاقوت است و بیروج است و نیلم است. همین سنگای قیمتی و لاجورد بدخشان ما که بسیار معروف است. سنگ میرن از معدن میخرن میارن بر ما، سنگ در حالت رفع میباشن چون موادای معدن همراهش هست. و ما که بر ما که میارم ما مثلا توسط طهره بعض خرابی های زوره، کثافت های زوره دور میکنیم، با همو پختگی سنگ برشان کار میکنیم. محمد ریاض زیاتوي چې پخوا په دې کارخونه کې یوازې 2 کسان په کار بوخت وو، خو اوس ورسره 7 تنه کارګر کار کوي. د هغه په وینا دوی د مشتریانو د غوښتنې له مخې بېلابېل زیورات چمتو کوي چې دا کار د بازار اړتیاو ته هم ځواب وایي. خب اینجا در این بخش کارخانه ما میشه انگشتر هم جور میشه، لاکت هم جور میشه، دستبند هم جور میشه، بنایت های مختلف از هر بخش زرگری که باشه او رو جور میکنه. پیش که بود 2 نفر بود، فعلا ماشاءالله 7 نفره. یک 2 تا 3 نفرش همراه ما مشغول عکاکی است، بخش عکاکی، و یک 3-4 تا دیگهش مشغول زرگری هستن. د جواهرو دا ډول کوچني کارخونې نه یوازې یو مهم هنري صنعت ژوندی ساتي، بلکې د ښار ګڼو خلکو ته د کار او عاید فرصتونه هم برابروي. کارپوهان باور لري چې د دې ډول دودیزو صنعتونو ملاتړ کولی شي د محلي اقتصاد د پیاوړتیا، د بیکارۍ د کموالي او د کلتوري میراث د ساتنې لپاره اغیزمن ګام وي. د کابل په بوخت ښار کې د شهرینو د جواهرو مارکیټ لا هم د هنر، مهارت او زحمت یوه ژوندۍ نښه ده. که څه هم وختونه بدلیږي، خو د داسې هنرمندانو هڅې دا تضمینوي چې دا لرغونی هنر به ژوندی پاتې شي او راتلونکو نسلونو ته به هم په هماغه ښکلا او ارزښت ورسیږي.